د ځان درناوي، عزت نفس، حرمت نفس یا سلف استیم د لړۍ په لومړۍ، دویمه او دریمه برخه کې د ځان درناوي پر ارزښت، ډولونو او د ځان دننه نیوکګر په اړه پوره وغږېدم. تاسو اوس ورانکاری نیوکګر یا پاتالوژیکل کریټیک تر یوه بریده پیژنئ، خو لویه پوښتنه دا ده چې دا ظالم، ډبرزړی او ځوران نیوکګر یا منتقد له کومه کیږي؟ نیوکګر یا منتقد هغه وخت زیږي چې تاسو له خپل مور و پلار سره د ژوند لومړنۍ ټولنیزې یا اجتماعي تجربې کوئ، یعنې د یوه بشپړ انسان په توګه د مور و پلار په څنګ کې عملاً ژوند پیلوئ. یو څه ته لاس اچوئ، یو څه په خوله کې وهئ، پر یو څه خوله لګوئ، یو څیز غورځوئ، کوم څیز ماتوئ، یو څیز نه خورئ، بل څیز ډیر خورئ، خوب نه کوئ، هلته دلته متیازې کوئ، ژاړئ، خاندئ او داسې نور. د ماشومتوب په دې ټوله دوره کې مور و پلار درښیي او در زده کوي چې کومې کړنې، کارونه او چلندونه د منلو وړ، کوم ګواښند او خطرناک، کوم له اخلاقي پلوه بد، کوم په زړه پورې او ښه او کوم ځورونکي او کړونکي دي. د همدې لپاره هغوی د ښه او وړ کار یا چلند په بدل کې تاسو په غېږ کې نیسي، ښکلوي مو، ناز درکوي او ستایي مو، خو د ګواښندو، خطرناکو، ناسمو او یا ځوراندو کړنو، کارونو او چلندونو پر سر مو غوږونه تاووي، خوشکې کوي، بد رد وایي، شور او غالمغال کوي، په غوسه کیږي او یا په یوه ډول نه یوه ډول جزا درکوي. لنډه دا چې هیڅ څوک د ترټنې، غوښتاوي، خوشکو، کنځاوو، غالمغال، شور او جزا د ګڼو پیښو له تجربه کولو څخه پرته نه دي ستر شوي. د شخصیت پیژندنې نومیالی تیوریسین سالیوان د ترټنې، جزا او غوښتاوي دغه پیښې forbidding gestures یا د ناخوښۍ، مخنیوي، طرحې او ګواښ څرګندوی حرکتونه بولي، چې موږ یې له دې وروسته د لنډون په مخه مخنیو خوځښتونه بولو. په بنسټیزه توګه مخنیو خوځښتونه ډارونکي او شړونکي دي. هغه ماشوم چې وهل کیږي، وندلو کنځل کیږي یا ورسره لانجه او شخړه کیږي، په ټول ځان سره احساسوي چې مور پلار یې نور نه غواړي، یعنی فکر کوي چې مور پلار یې ورڅخه ستړي شوي دي او د ده پر شتهوالي یا بودن باندې خفه دي. په دې وخت کې هغه ته ځان ډیر بد ښکاري، انګیري چې بد انسان دی. ماشوم پر ځان خبرۍ یا ځان ناخبرۍ سره یا په بله ژبه په شعوري یا ناشعوري توګه پوهیږي چې مور پلار یې د جسمي او احساسي تغذیې سرچینې دي. که وشړل شي یا له کور څخه وایستل شي، مړ به شي. د ماشومانو لپاره د مور پلار لخوا منل کېدل د مرګ او ژوند خبره ده. ځکه نو د هرې شخړې، لانجې، غصې، وهل کېدنې او ترټل کېدنې په ترڅ کې له اټکل پورته او بې دریغه ډارېږي چې د ژوندي پاتېدو او پایښت لپاره ټول ملاتړ یې له لاسه ورکوي او په دې توګه په ټول ځان سره د ځان بدوالی تجربه او احساسوي. سراسر ټول ماشومان داسې سترېږي چې forbidding gestures یا د مخنیو خوځښتونو احساسي پاتې ورسره وي. د هغوی په ماغزو او حافظه کې د هر ځل ناوړه کار کولو یا د ځان بد ګڼلو د احساس شعوري او ناشعوري یادونه او خاطرې خوندي وي. دا پر ځان درناوي یا سلف استیم باندې هغه ګزارونه دي چې اغیزې په لویېدلو یا د عمر پر ډېرېدلو سره له منځه نه ځي. له همدې تجربو څخه ورانکاری نیوکګر یا منتقد جوړیږي او د ځان بد ګڼلو پر لومړنیو او اولیه احساساتو باندې تغذیه کیږي. پر دې بنسټ کله چې تاسو لویېږئ، لا مو هم د وجود او بدن یوه برخه وي چې څوک در څخه خوابدې شي،
یا تیروتنه وکړئ، کوم هدف ته ونه رسیږئ، غواړي ومني چې تاسو بد یئ. همدا د ښه انسان نه یم لومړنی احساس دی چې باعث کیږي د نیوکګر یا منتقد بریدونه له هر هغه څه سره چې تاسو یې د ځان په اړه منئ یا پرې باور لرئ دومره ډیر همغږي ښکاره شي. د هغه غږ د یوه خفه، ناخوښ، مرور، قهرېدلي، پر غز نیولي او خوابدي پلار یا مور غږ دی. هغه ترټونکی، ځپونکی او مخنیونکی غږ چې ستاسو ماشومانه چال چلند یې رغولی دی. د نیوکګر یا منتقد د غږ لوړوالی او خطرناکوالی ستاسو د ځان ښه انسان نه ګڼلو د احساس له پیاوړتیا او شدت سره مخامخ یا مستقیمه اړیکه لري. په دې معنا که لومړني مخنیو خوځښتونه یا forbidding gestures چې مخکې په اړه وغږېدم نسبتاً آرام او ملایم وي، کیدای شي نیوکګر یا منتقد بیخي لږ یا پر نشت برابر بریدونه وکړي. خو که په ماشومتوب کې د کوم ناوړه کار پر ترسراوي وهل شوي، ښکنځل شوي، ځورول شوي، رټل شوي او یا په ټول کې مو ځورونکي پیغامونه ترلاسه کړي وي او یا درته ویل شوي وي چې بد یئ، نیوکګر به مو د هر فرصت او چانس په موندلو سره زړسوی ونه کړي، بلکې پرله پسې بېرحمانه او ظالمانه ګزارونه به کوي. 5 لوی لاملونه د ځان بدګڼلو د لومړنیو احساساتو د پیاوړتیا کچ ټاکي. لومړنی دا چې د سلیقې، خوښې، ذوق، موډ، فشن، شخصي اړتیاو، خوندیتابه یا سم قضاوت غوندې څیزونه په ناپوهۍ او تیروتنې سره تر کومه بریده پورې اخلاقي کارونه او مکلفیتونه ګڼل کیږي. د بیلګې په توګه په ځینو کورنیو کې چې کله پلار یا مور غواړي په کور کې شورماشور نه وي، که ماشومان غالمغال وکړي پوهول کیږي چې کار یې له اخلاقي پلوه ناسم دی. حتی په ځینو کورنیو کې همدا کار ګناه ګڼل کیږي. ځینې ماشومان داسې روژل کیږي چې کله ملګرو سره اوسېدل یا پاتېدل یې زړه وغواړي یا له هغوی سره لوبېدلو ته اړتیا ولري د بدوالي احساس وکړي، یا که خپلې دندې او ورسپارلي کارونه هیر کړي بد دي. که د ویښتانو یو ځانګړی سټایل یې خوښ وي بد دي. که د جامو کوم شوخ یا تیز رنګ ته یې زړه کیږي بد دي. که په کوڅه کې پر یخک وښویږي بد دي. که پر دیوالونو لیکل وکړي بد دي. که ونڅیږي یا سندرې وبولي بد دي. که ژر ژر لامبي یا هره شیبه غواړي جامې بدلې کړي بد دي. کله چې خبره په ذوق او سلیقې پورې تړلې وي یا د ورسپارلې دندې او کار پر ترسراوي کې ناغېړي شوي وي یا ماشوم نه وي توانېدلی چې سمه پرېکړه یا قضاوت وکړي، خو مور و پلار داسې غبرګون وښیي چې ماشوم احساس وکړي له اخلاقي پلوه یې ناسم کار کړی دی، د ټیټ ځان درناوي بنسټ ږدي. ډېر پام مو وي چې لغتونه، کلمې او جملې ډېر دروند اخلاقي بار او وزن لري. که ماشوم ته وویل شي ټمبل، لټ، بې عقل، لوده، احمق، کنجوس، چاپلوس، ځانغاړی، خودخوا، مردارخور، چټلخور، بې حیا، سپین سترګی، سپي مخی، شیطان او شوخ دی، هماغه پیښه او شرایط یې هېرېږي. خو دا احساس چې هغه ستونزه او مشکل لري د تل لپاره ورسره پاتېږي. دویم دا چې مور و پلار تر کومه بریده د چلند یا کار کړن او هویت یا پیژند ترمنځ په توپیر کې ناغېړي کوي. هغه ماشوم چې پر سړک باندې د منډې یا ځغاستې د خطرونو په اړه تل پوهول کیږي، خبرول کیږي یا ورته نصیحت کیږي، تر هغه ماشوم به لوړ ځان درناوی ولري چې کله پر سړک منډې کړي ورته وویل شي بد هلک
یا بد نجلۍ یا بېعقل لوده یا خر دی. ځکه د بد، بېعقل، لوده، خر او داسې نورو الفاظو په اورېدلو سره دا پیغام ترلاسه کوي چې هم په خپله او هم یې کار بد دی. دا ماشوم نشي زده کولای چې د ده او د ده د کار ترمنځ توپیر دی. په دې توګه کله چې دا ماشوم لوی شي، نیوکګر یا منتقد به یې هم پر ده او هم د ده د ارزښتمنتیا پر احساس برید کوي او له هرې تېروتنې سره به یې هویت او پیژند غوټه کوي. هغه پوه او باخبره میندې او پلرونه چې په ډیر دقت سره د ناوړه یا نامناسب کار یا چلند او د ماشوم د ښه والي ترمنځ توپیر کوي، ماشومان به یې په لویینه کې د ځان په اړه ښه احساس ولري او د ځان دننه منتقد یا نیوکګر به یې ډیر نرم او ملایم وي. دریم، د مخنیو خوځښتونو یا forbidding gestures یا په بله ژبه د مور و پلار د منفي پیغامونو ډیروالی او پریماني د ځان ارزښتمن ګڼلو پر لومړني یا اولیه احساس باندې ناوړه او ژورې اغیزې کوي. هماغه د هټلر د تبلیغاتو د وزیر خبره ده چې ویل به یې خلک هغه وخت پر دروغو باور کوي چې ښه ډیر تکرار شي. کله چې د کوم کار یا پیښې له کبله د مور یا پلار له خولې څخه په لومړي ځل دا دروغ اورئ چې ښه انسان نه یې منئ. د مور و پلار یوه عادي خبره یا هسې یوه خشکه او غصه درته ښکاري، خو د مور و پلار پرله پسې او تکراري نیوکې او انتقادونه مو مجبوروي چې ویې منئ. څه ستونزه ده؟ څه شوي؟ څه ټکه راپرېوتې؟ خرطوبي مه کوه، خر مه کېږه، بېعقل مه کېږه، هوښیار شه، لټي پرېږده، شوخي مه کوه. دا او دې ته ورته پیغامونه د ډېر ځله اورېدلو وروسته پر ذهن نښچېږي، مګر څه موده وروسته ترې ورو اصلي ټکی راوځي چې اورېدونکي ته وایي ښه انسان نه. څلورم، په مخنیو خوځښتونو یا forbidding gestures کې پر خپله خبره، نظر او دریځ درېدنه. د بېلګې په توګه هسې فکر وکړئ، فرض وکړئ مور و پلار مو نه غوښتل د بېعقل یا احمق کلمه وکاروئ یا چاته همدغسې کومه بله خبره وکړئ. که هغوی پر خپلې غوښتنې ټینګ درېدلي وای او تاسو یې هیڅ کله د دې کلمې کارولو ته پریښي نه وای، بالاخره مو منله چې د دې ډېرې کارېدونې کلمې له کارولو پرته ژوند وکړئ. خو که فرضاً ځینې وختونه یې څه نه ویل او ځینې وختونه یې شور کاوه چې ولې دې دا بېکاره او بده خبره وکړه، په لومړي سر کې حیران دریان درېږئ، لار درڅخه ورکېږي، نه پوهېږئ چې ولې یې هغه ځل څه ونه ویل او دا ځل دومره غوسه شول. په پای کې د مور و پلار د قهر، غصې او برید تصادفي او ناببره بڼه مو یوې ډېرې دردناکې او بوږنده پایلې ته رسوي. هغه دا چې ستونزه د احمق یا بېعقل په کلمه کې نه ده، ځکه یوه ورځ ښه او بله ورځ بده ده، بلکې ستونزه او مشکل په تاسو کې دی. دا تاسو یې چې د مور و پلار د خفګان، خوابدۍ او قهر کبل ګرځئ. دا یوه ډېره ساده بیلګه ده چې د ژوند پر هره برخه، هر ډول کارونو او قوانینو باندې پلي کیږي. هغه ماشومان چې د خپلو میندو او پلرونو په کړنو او چلندونو کې بې ثباتي او څپڅپاندي تجربه کوي، بې دریغه او بې کچه ډېر د ګناه احساس کوي. احساسوي چې بد کار یې کړی، خو دا چې هیڅ کله یې پر قوانینو او اصولو سر نه خلاصیږي، نه پوهیږي چې څه شی کړي دي. پنځم، د مور و پلار لخوا د شړل کېدلو له ګواښ یا قهر او غصې سره یو ځای د مخنیو خوځښتونو ډېروالی. ماشومان پرته له دې چې د ځان ارزښتمن ګڼلو احساس یې صدمه وویني، تر ډېره بریده نیوکې او انتقادونه زغملی شي. خو که نیوکه یا انتقاد له قهر، کنځلو، وهلو،
ترټلو او یا د مور پلار لخوا د شړل کېدلو یا د شړل کېدلو له ګواښ سره یو ځای وي ژورې اغیزې ښندي. قهر، غصه او شړنه ماشوم ته له شک پرته یو واضح او څرګند پیغام رسوي: ته بد یې، بد مې یې او زه له تا سره مینه نه کوم. دا د ماشوم لپاره تر ټولو ډارونکی او ځورونکی پیغام دی چې هیڅ کله یې له یاده نه وځي. پر دې پیښو ممکن کالونه واوړي، خو د لوی شوي او بالغ ماشوم په ذهن کې به بیا همدا ژور احساس ژوندی او تاند وي چې ستونزه او عوارض په ده کې دي، بد دی او د مینې وړ نه دی. ورانکاری نیوکګر له همدې ټکي څخه پر ګټنې رالوی شوی او بالغ انسان له اروايي پلوه شکنجه کوي.